بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې ډیزاین ټیب ته راورسېدو. ډیزاین ټیب وایو. ډیزاین ټیب کلیک آن ریزلټ ټیب دی، یعنې موږ او تاسې کلیک کوو، ریزلټ ډایرکټ موږ ته راکول کیږي. لومړی راځو تیمز ته. تیمز ملګرو داسې دی لکه موږ او تاسې په مایکروسافټ وینډوز ټریننګ که چیرې تاسو کتلی وي، کله چې موږ او تاسې پرسنلایز ته راشو، په پرسنلایز کې دلته موږ او تاسې تیمز لرو. تیمز چې کله موږ او تاسې تغییر کو، ګوره یو تیمز باندې که موږ کلیک وکړو او دلته موږ مختلف تیمونه لرو. هر تیم باندې که موږ کلیک وکړو 4 تغییره به زموږ او ستاسې په کمپیوټر کې راوړي. لومړی د بیکګراوند تصویر تغییروي، کلر تغییروي، ساوندز او د ماوس کرسر دا څیزونه څنګه کوي تغییرولی شي. په موبایل کې هم موږ کرسر لرو، وبښئ په تیمز لرو چې په مختلفو څیزونو باندې زموږ او ستاسې د کمپیوټر تاثیر لري. په ورډ کې هم تیم موجود دی. که موږ دې ځای نه دلته مختلف تیمونه دي نومونه موجود دي. مثال په ډول ما دا تیم انتخاب که، همدا تیم به زما په د مکمل ډاکومنټ باندې یا په مکمل فایل باندې څنګه شي تاثیر به ولري او دا به ورباندې راشي، هغه به ورباندې څنګه شي عملی شي. هر تیم چې کله دلته موږ انتخابوو خپل مربوطه ډیزاینونه هم لري. د مثال په ډول زه دلته راځم، یو ټایټل راولم، فرضاً کمپیوټر. دا یو ټایټل ما راوسته. دلته ویو ته راځم، 100% یو پیج کوم، د کمپیوټر انتخابوم، هوم ته راځم، د دې ځای نه دا هیډینګ کوم. دا رنګ یې ولې شین شو؟ ځکه شین شو چې ډیزاین کې موږ دا تیم انتخاب کړی. که دا تیم انتخاب کړو تاسو ګورئ تغییرات ورباندې لیدلی شئ. که موږ راشو دې تیم باندې کلیک وکړو دا تغییر تاسو لیدلی شئ. د هیډینګ څومره هیډینګونه چې وي د هغوی دغه رنګ د لیکلو او ډیزاین به څنګه کوي تغییر به اخلي. صحیح شوله؟ که زه دا تیم انتخاب کوم په خپل کمپیوټر باندې او زه راشم د دې ځای څخه یو بل هیډینګ جوړول غواړم، دا لیکل انتخابوم، هوم ته راځم، فرضاً دا ما هیډینګ 2 کوم. د دې سره به داسې یو ډیزاین راځي. که هیډینګ 3 کوم پاس به داسې یوه کرښه ورلاندې راځي. دا په څه وجه باندې؟ ځکه چې په همدې تیم کې موږ دا ډیزاین یا فارمیټینګ ورته څنګه کړی دی انتخاب کړی مو دی. بیرته که موږ نارمل حالت ته راشو داسې کلیک وکړو، تاسو ولیدل پخواني ډیزاینونه څنګه شول تغییر شول. بل مونږ کلرز لرو. د خپل تیم او د ډیزاین مطابق مونږ کلر هم تغییرولی شو. تاسو ګورئ دلته چې زه رنګ باندې ماوس پوینټر راوړم، دلته د کمپیوټر دغه رنګونه هم څنګه کیږي تغییر کوي. تاسو لیدلی شئ دا مختلف څنګه شول، داسې ګلابي رنګ یې واخیسته، د دې لاندې هیډینګ هم واخیسته، پاس هیډینګ هم واخیسته، او دلته هم ټول رنګونه همداسې ګلابي شول. که دا اوس زه انتخابوم ګلابي به راځي. صحیح ده؟ بیرته دلته موږ راځو، یو سمپل ډیزاین انتخابوو، دا ډیزاین. فنټ څه کار کوي ملګرو؟ فنټ خو موږ او تاسې د وینډوز راهیسې پیژنو. د فنټ په واسطه موږ او تاسې کولی شو خپل لیکلو ته یو ډیزاین ورکړو. یاد ولرئ دلته که موږ هر فنټ انتخابو، فرضاً ایریل، زموږ د مکمل ډاکومنټ فنټ څنګه کوي تغییر کوي. خو که موږ خپله یو څه اندازه لیکنه انتخاب کړو، هوم ته راشو، دې ځای نه موږ فنټ تغییروو. د دې فنټ تغییر به صرف همدغه انتخاب شوي لیکنه باندې وي. خو که ډیزاین کې موږ فنټ باندې تغییر راولو، دا تغییر به په مکمل ډاکومنټ باندې څنګه کیږي عملی کیږي. تاسو وګورئ فنټ کې موږ ته څه وایي. کرنټ فنټ اوسنی فنټ چې دی ایریل دی. دلته وګورئ تاسو اوسنی فنټ چې دی ایریل باډي دی، هیډینګ په ایریل کې راغلی دی. Quick change the text in your document by picking a new font. که موږ یو بل فنټ د دې ځای نه انتخاب کړو نو زموږ مکمل ډاکومنټ ته به فنټ څنګه شي تغییر به شي. This څه وایي؟ This is the easy way to change all of your text at once. یو ځل خپل د مکمل ټکسټ فنټ څنګه کولی شو تغییرولی شو. Paragraph spacing ته وګورئ.
د پاراګراف نو پاراګراف سپیس، پاراګرافونو کې به هیڅ سپیس نه وي. کمپیکټ کو لږ زره به سپیس زیات شي پاراګرافونو په منځ کې. تاسو دلته د ساحې ته باید متوجه اوسئ. په کمپیکټ کې بی فور پاراګراف سره پاسنی پاراګراف سره د هیڅ سپیس نشته، خو لاندنی پاراګراف سره څلور پوینټ څنګه د سپیس دلته موجود دی او لاین سپیسینګ چې دی یو پوینټ دی. همداسې په ټایټ کې، اوپن کې، ریلیکس کې، ټولو کې تاسو خپل څه کولی شئ، خپل د سپیس مشاهده کولی شئ، لیدلی شئ. ریلیکسډ دا بیخي اوپن دی. موږ نارمل که موږ تاسې ټایټ انتخاب کو دا کافي اندازه ښه معلومیږي. افیکټس څه وظیفه اجرا کوي؟ افیکټس ملګرو هغه وخت کې سودمند وي یا فایدمند وي کله چې موږ تاسې یو آبجیکټ انزرټ کو. د آبجیکټ څخه زموږ مطلب څه دی؟ آبجیکټ څخه فرضاً یو شیپ انزرټ کو یا ټیکسټ باکس، پکچر، هر څه چې انزرټ کو، په دوی باندې موږ ځینې افیکټس څنګه کولی شو عملي کولی شو. دا رنګ یې ولې واخیسته؟ ځکه دلته په کلرز کې همدا رنګونه څنګه شوي دي د دې تیمز دپاره انتخاب شوي دي. نو موږ که افیکټس ته راشو نو یو څه اندازه افیکټس راولي. ګورئ که زه د دوم افیکټ باندې کلیک وکړم، تاسو د دغه شیپ شاوخوا وګورئ، آوټلاین یې یو څه داسې ډبل شو، دلته بیا کم شو، دلته مختلف ډیزاینونه وګورئ، لاندې به یو شیډو غوندې کوچنی راځي. دا موږ په خپل د شیپ باندې څنګه کولی شو عملي کولی شو. صحیح ده؟ دا د دې د افیکټس خبره ده. نو په نن درس کې همدومره بس دي. په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسې واټر مارک، پیج کلر، په دې موضوعاتو باندې به خبرې کوو.